او هر مسلمان ته د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ډیر ناشنا او عجیب او مفید نصیحتونه دي. حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ډیر درنې خبرې کړې. تاسو لږ په غور باندې د زړه په غوږونو باندې واورئ. وای ارتحلت الدنيا مدبرة، دی دنیا رحلت کړی دی، روانه د شا راګرځولې ده. یو څوک چې د چا نه ځي نو مخې پر هغه طرف باندې سي، دې خواته شا راوګرځي. تاسو لږ سوچ وکئ، دا دنیا سکند پر سکند، منټ پر منټ، ساعت پر ساعت، ګانټه پر ګانټه، ورځ پر ورځ، میاشت میاشت، کلونه کلونه روانه ده. خو ما او تاسو څومره غافل یو؟ زما استاد د عمر څخه دا وخت کمیږي، که یوه ګانټه تېره سي، که یوه ورځ تېره سي، که یوه هفته تېره سي، که یوه میاشت تېره سي، دا زما استاد د عمر څخه دا وخت کم سو. وارتحلت الاخرة مقبله، او آخرت سفر را کړی زمونږ خواته را روان دی. آخرت زمونږ خواته را روان دی. یو حدیث شریف کې راځي چې کله انسان وفات شي بس د قیامت قایم سو، نو آخرت ګوري را مخامخ دی، را روان دی. خو موږ او تاسې څومره غافله یو، د دنیا کارونه کوو، د آخرت کارونه رانه پاته دي. او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو عجیبه خبره دا کوي، ولکل واحدة منهما بنون، د دې هرې دنیا زامن هم شته. یعنی څوک د دې دنیا لپاره کار کوي، دا د دې دنیا زوی دی. او کم څوک چې د آخرت لپاره کار کوي، کوشش کوي، هغه د آخرت زوی دی. فکونو من ابناء الاخره، ای مسلمانانو تاسې هم د آخرت زامن جوړ شئ. یعنی کارونه د آخرت لپاره وکړئ، دا دنیا خو روانه ده، هسې هم تېرېږي. ولا تکونو من ابناء الدنیا، ای مسلمانانو د دې دنیا زامن مه جوړېږئ، د دې دنیا لپاره دومره کوشش مه کوئ، دا هسې هم روانه ده. راشئ د هغې دنیا لپاره کار وکړو چې د هغې را مخ دی، هغه زمونږ طرف ته را روانه ده، او هغه باقي دنیا ده، هغه ختمېده نه لري. راشي د هغې دنیا زامن جوړ شو. فإن اليوم عمل ولا حساب، ای مسلمانانو دا نن ورځ د عمل ورځ ده، د حساب ورځ نه ده. نن ورځ ته اعمال کولی شي، هر نیک عمل چې ته وغواړې الله تعالی توفیق درکړي ته کولی شي، که هغه د اسلام فرضیات وي، که هغه واجبات وي، که هغه سنن وي، که هغه نوافل وي، که هغه نور نیک اعمال وي، نن ته هغه ادا کولی شي. بس هم دا نن ورځ ده، نن ورځ حساب هم نشته. خو چې کله د سبا ورځ راسي، د آخرت ورځ راسي، وغدا حساب ولا عمل، او سبا ورځ د قیامت ورځ د حساب ورځ ده. خو په هغه دنیا کې، په هغه ورځ کې د آخرت بیا اعمال نشته، بیا عمل نسو کولی. که بیا موږ دا ووایو چې یا الهي نیم ساعت، یو منټ ته زموږ دنیا ته پرېږده چې موږ لاړ سو، چې زموږ څه مال و څه جایداد و دا ټول ستا په لار کې صدقه کو، خو دا نیم منټ یا یو منټ مهلت او ټیم به بیا نه ورکول کېږي دی عمل وکړي. نو هم دغه نن ورځ د اعمالو ده. راشئ دغه نن ورځ کې اعمال وکړو چې د آخرت ورځ راشي، اعمال ختم، حساب و کتاب شروع. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.